مسلمانه او کافره ښځه نسی سره یو شی کېدلای. مسلمانې خورې، ته کولای سې چې ستا د فضیلت او ښوالي د ثابتولو دپاره د ډیرو فضیلتونو په جمله کې فقط دغه یوه فضیلت ته وګورې او د هغه فضیلت په لیدلو او حسولو سره ځان خوشبخته او نیکمرغه کړې. هغه شی د مسلمانانو په ملک کې د مسلمانې ښځې حقیقت او واقعیت ته کتل دي او په کفري ملکونو کې د کافرې ښځې واقعیت ته کتل دي. د مسلمانانو په ملک کې مسلمانه ښځه مؤمنه ده، خیرات ورکوونکې ده، روژه نیونکې ده، لمونځ کوونکې ده، ستر او حجاب کوونکې ده. مسلمانه ښځه د خپل رب بیریږي، پر خپلو اولادونو مهربانه ده، د خپل خاوند اطاعت کوي، د خپلو همسایګانو سره احسان کوي. نو دې لره دي د هغو جنتونو مبارکي وي چې په آخرت کې ورکول کیږي. مګر د کفر په ملک کې کافره ښځه لڅه او بې ستره ده، د خپل رب عز وجل څخه بې خبره ده، سپکه او ضعیف العقل ده، داسې ارزانه او بې قیمته شی ده چې په هر ځای کې چاته په لاس ورځي او حاصلیږي. نه شرف لري، نه دیانت، نه قیمت لري، نه عزت. د جامو او لباسونو موډونه د دې د اندامونو په ښکاره کولو خرڅیږي. مسلمانې خورې، که ته دغه دوه حالته یو د بل سره قیاس کړې او په سالم عقل یې وسنجوې، دا به در معلومه سي چې ته ډېره بختوره، اعلی او لوړه یې. والحمد لله. د قصرونو او د کوډلو خاوندان ټول ژوند کوي او بیا ټول مري، خو نیکمرغه څوک دی؟ تاسې فکر وکړئ.